چې دا بیبیان مبارکې دلته زمونږ خویندې به دې قلا کې او دا د زنانو په تاسو ډېر تقریرونه اور د جمعه کې مورئ او مقبره کې مې خو هغوی جمعه کې هم ني او مقبره کې هم ني او زنانه قرآن وایي چې د دې عقل هم کمزوری دی. حکیم الامت تانوي صاحب لیکلي وي زنانه راله د 14مې سپوږمۍ ونه د دې زنانو دا عادت چې دا په دې کټپه باندې دا خپک دی او دا لاس داسې دی پوز له دا ګوته وړي نو دې داسې وی خورې وي د سپوږمۍ ته د خیال دی هغې وی ولې وی د سپوږمۍ نه خو بوی ځي نو هغه یوه پکې لږه هوښیاره وه نو هغه وی خو د سپوږمۍ خو ډېره لرې ده وی نه نه لرې او نږدې پرېږده خو اوس د دې په دې ګوته پورې چې ته داسې سوټې نښتې وي نو هغه پکې لږه هوښیاره وه نو چې هغه داسې را نږدې شو ویې خورې خدای دې ایمان ته خیر که ته دا ګوته دې خوا که خدای دې وي برباده که سپوږمۍ خو کومه دنیا کې ده دا ګوته دې بوی کوي نو دونه خو د دې عقل کمزوری دی. قرآن وایي د دې عقل کمزوری یو دوه زنانه په یو قلا کې یو جیل کې بندې وي نو بیا د خدای شان دا او چاره ووتې بار راوتې زما راسې بس حدیث دی علماو دی قاري صاحب مبارک او دی بل وویل تاسو په حدیثو نه پوهېږئ هغې پوهېږي هغه راووتې دا جیل نه بار جیل مخې ته یو غټه بیره ولاړه وه دې هغې زنانه ته ویره وایي خور یو کار نه کوو چې لږه مشغوله وکړو دلته اوس کو 6 میاشتې جیل کې تېرې کړې وې بس همالته یې پر لته غوځه او کېناستې دا چې ځانان که د دې بالټۍ د هچکیم په سر وغو دا په دې نه دا بس خپله زړه به وایي بس جیل دغه کېناستې هوښیار سړی پرې راغی چې دا زنانه خو د جیل نه ازادې شوي دي هغې ورته ویې خورې یې پلان کوي ببو ترورې تاسو د جیل کې خو به تاسو ډېر عمر تېر کوو لیکن ډېر وخت غواړو تاسو په مشغوله نه وئ مړې یاره وی داسې خبره ضروره خدای دې ایمان ته خیر که وی د جیل مشغوله جدا او د دې بیرې جدا ده وی دا ناشنا زه خدای دې وي وبخه موږ پرېږده ناجزانان عقل یې هم کم دی نو چې خبره هم ډېره نه اوري د مولانا مخکې مولانا په تاسو باندې ملغلرې درو غورځولې او زه داسې د بره نه الله پاک په تاسو نن د سیلې په شان راوستمه اګه دې مولانا صاحب راته ویلي وو څه پابندي را باندې لګولې ده خو زما د دې زنانو سره قلبي محبت د دې دین په واسطه دی چې که دا دینداره شي نو ډېر رسمونه به ختم شي قسم په خدای چې رسمونه به ختم شي رواجونه او رسمونه ټول د دې د لاسه دي د دې یو خپل مزاج دی خپلې کتابونه دي کومه زنانه دینداره وه صاحب ټول نظام به سمي کور کې به نظام سمي دینداره زنانه چې کور ته راله نو په 2 ورځو کې کني نو 10 ورځې کې نظام بدلیږي موږ یو علاقه کې یو ملګری د هغه ویل یو دینداره زنانه د یو کور نه تلله په هغې چې کوم دی داسې بل چاته واده کوله نو یې هغه ټول کور پسې جړل هغه بیا چا تپوس وکړي دا ولې وي دې چې به غواله ورتلله دا دینداره دی به کلمه ویله ماشوم باندې به کلمه ویله کټ به یې راخه کلمه به ویله اوبه به یې راغېسته کلمه به ویله اوړه به یې ښکل په اودس کې کلمه به ویله ترکاري به یې پخوله کلمه به ویله موږ کلمه پسې جاړو چې اوس به موږ دا کلمه به څوک وایي تا لیدلو خبره کومه اورېدلو نه کوم وی دې کلمه پسې جاړو زه یو ځای کې ناست وم نو تاسو ته خو م سر نه غری که او موږ دا امي سړي نوم یادو یو ځای کې ناست یو بابا ناستو ما ته مولانا صاحب د کوم ځای مل بابا خدمت وایه که دم یې خو چې دم د کوم نه نه زه دم یم خواسې ویم چې د کوم ځای مې زه پلان کې ځای مې چې دا مدرسې د دې زنانو مې چې دا خو ډېرې بهتري دي خبره ده یاره مولانا زه تا خو بد نه نه مې بد ولې وایو د دې خو اصلاح د امت کېږي هغه وي زما وي یو بچی وه هغې علم وکړه وی بیا ما سره د یو ترور کور ته یو پیره ما ویلې وه دا د حضرت صاحب ته چې مې شاته وکتل نو ما ته د بل خبره م یادوي نو هغه ما سره ترور کرتلی وه وی چې کله ترور پخلی وکړه چای اوبه یې پاخه کړه ډوډۍ وغیره دې کې لویه فلسفه د دې خویندو کې زمونږ زده کومې چې که نه د دې قلا مبارکه کې ناست دي که کړپ دې قسم په خدای بس کوو رب سا دې راښکله څه وی موږ ډوډۍ ته کېناستو دې بچی ته مل چې بچی ډوډۍ خوره چې بابا نه خورم بچی ته خو ما سه یو ځای راغلی ډوډۍ نه خوري چې بس بابا نه خورم بس زه پوه شم څه مسله ده نو زه کله کله که نه بعضې زنانه عادت ده چې ترکارۍ کې څه پرېوځي یا څه مسله خو بهر شو دې روژه کړه وی مولوي صاحب چې دا تا ته داسې وایم دې ته عربۍ کې عین الیقین وایي لا تقفو ما لیس لک به دا څوک چې دا تقریرونو باندې دغه خلک دوکه کوي او خوږول کوي نه 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 خدای ډېر خفه کېږي په دروغو
ما ته چې بچی تا خو ډوډۍ ونه خوړی بابا تا خبره وکړم زما ترور چې کله ترکارۍ له ورله نو سر یې سرتور وی چې بیا اور بلا سر یې سرتور وی ډوډۍ چې پخوله نو ما به ورته کتل د سر نه بې لوپټه پرېوته وی ما ته خپلو استادانو ویلي چې دا ډوډۍ د دې حرامو ډېر قسمونه دي دا ډوډۍ په سرتور سر باندې خوړلي چې څوک پخه کړي دا حرامه ده او زه تا ته یو پریکټیکل یوه خبر وکړم په پریکټیکل ته څه پوهېږي ته خو باچا یې که نه پریکټیکل نه ته نه خبر دا اوس دا 2025 شروع کېږي صاحب او هغه دور لاړ بس اوس به ټول انګریزي وایو تاسو هم نو ټاچنګ او نو که نه اوکې په ټیک هم نه پوهېږي خو دا د لاسې خوند درکوي دې په ځای عربیه ده که د الله بنده فهمت بکلام یا شیخ اتدري دا یو ټکی دی یاد کړه دغه پرېږده صاحب تا ته زه یو مزیداره خبر وکړم د زنانو کې یو زنانه تېره شوې ده او د عبدالله بن مبارک په دور کې ده او بعضو کتابونه لیکي چې دا بهلول صاحب دور کې بهلول صاحب عبدالله بن مبارک د هغې نه مختلفو کتابونه نقل کړی هغې د قرآن کریم داسې یادو قرآن سره داسې محبت چې د اتیاو کالو پورې هغې د قرآن نه غیر په بل څه جواب چاله نه دی ورکړی چې چا به د زوی تپوس کوه په قرآن به جواب ورکوه چې د زوی د نوم تپوس به کوه په قرآن به جواب ورکوه چې ورته به ویل ډوډۍ خورې په قرآن او بس کې په قرآن کم خو روانې په قرآن جواب تمامه زندگی په قرآن دا کم خلکو څومره شغف او محبت مونږ له خو څه هم نه راځي صاحب او نم څه یاد کړه رحمان بابا وایي توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یمه توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یمه زه رحمان لا نه بالغ او نه دانه شوم عمر تیر شه توره ږیره مې شوه سپینه غاښ کنډاس د دنیا د چارو نو باسې لاس چې کوم ځای کې تمومې پسې درومې نه په سم لوري سرپکې او نه په راس دا د دې قرآن برکت دی چې زه یې نن راوستم زه چېرته وم کوم وطن کې وم هغه مولانا صاحب ته چې کوم مهمان خصوصي زه مهمان عمومي یم جي هغه ته څه مسله پیښه شوه دا هم برکت دی د دې قرآن د برکاتو نظر شم زما د دې خبرو خلاصه واوره جي چې زنانه بیبیانې کورونو کې ناستې دي اوس دا د دې درس به دا برکت وي چې حرام او حلال به وپېژني نو تاسو ته خبره کوم صاحب په ګاډو کې زنانه سرتورې دي په موټرو کې سرتورې دي مولانا صاحب مبارک زموږ حضرت صاحب عبدالله صاحب مبارک وویل ورونو قسم په خدای چې زنانه ټولې سرتورې دي او زه درته بس یو ټکی وایم دا خویندې خو به یې واوري خو زه ته یې هسې په مفتو کې واوره وایم یې هغوی ته کله چې دا ټال د ابراهیم علیه السلام نه روانېده او نمرود دې له دیکه ورکوله او نه روانېده بار بار نه روانېږي عزازیل د هغې دا چله مو ته د ښودلی د جهنم کې د جهنمیانو ټال لیدلی هلته نه یې ورته وي چې ټال جوړ کړه چې ټال جوړ شو نو اور خو شپږ میاشتې بل شوی دیکه به څوک ورکوي نو چې دیکه ورکوي ټال ملایکو نیولی واقع ده استاذ ټال نه روانېږي عزازیل راغی نمرود عملې ته وي ټال به څنګه وي ټال خو ملایکو نیولی نو وي څه وکړو وي سرتور سرې ښځې راوله اوهو فکر کوه ها عزازیلو ته وایي تاریخ او تفسیر البدایه والنهایه په زرګونو تاریخ وګوره هغه ورته وایي وي سرتور سرې ښځې راوله اوس به ملایکو تښتي چې کله سرتور سر زنانا د ابراهیم علیه السلام خواله رالی فوري ملایکې لاړې او ټال روان شو اوس چې کوم کور کې ماما کور کې سرتورې نری لوپټه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الله وي کور بکینی رب وي زه خو نه ویم صاحب خدای وي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى دش دا قبل سر دا خو حافظان دي خو پړنده او خسواري دي یو سره دا بعض قاریان بعض مدرسو کې قرآن ختم کینو یو سورت تړومبه وي بل اخر کې وی یا دستارمندی بنےگا خدای دې پنه کوي کتا کوتا دو سورت هم ندي وي اوس یو علاقه کې دستاربندی و ما مخکې خبره مکو سما خو خل نه ودرېږي بیا وایم صاحب نوی جی دې کې دې پلان کې علاقه کې دستاربندی ده جی
نو استاد شپږ صورت ته په قران کې ویلیو نو د قران سره خیانت وکړه دا قران به تا باندې گوی کوي قران د بې نسینه پورې زما کلی کې دستاربندي ده دا حضرات چې دا خسته قاریان ناس دي دوی څه دوه فن دي ما څه یو هم نشته دا سید عالم صاحب صلی الله خدری سیاسي عالم هم دی او حافظ هم دی او عالم هم دی ناغا بچی ته مل بچای قران څخه خیانت نه کی مې څو کسانو قران یاد کړي وی وو مې سی یاد کړي وی او میدان ازری ولا ته دی سی ویلې دی وی سی مې ویلې مې د قیامت پرز به قران د گریوان نشي قران څخه خیانت ونه کی نه هغه مدرسې نرته چاول چې جی هلته د دستاربندی نه نو یو صورت یو ته سر ته ویلو بل یا غلطه نو دستار فضیلت بن گیا جی زر زر ته پټکای وا نو فلار ته مبارک شه ما د زرا چوته بشه او خبر نو چې هغه فاتح الحمد نو ورسی بابا مبارک شه وسو چیرې ورچولي خطه ته زړان دي او تاسو خو دي بابا نه کوي ورکه 5000 بابا دا ګوره په دې قاریان ډیر قاری خدای دې خیر ته واسي نه نوی مدرسې دا خو لوی شيوخ دي زمونږ د علاقې مشران دي نه دا خبره نه زما خلاصه ورجی نو هغه زنانه بیبیانې اپکور کې سرتوري قرآن نه دی خبري او قرآن اعلان کوي گاډو کې سرتوري ما په دې سترګا بروزي په گاډي په کړکۍ کې زنانه ولیده خدای ته به تور مخ ولاړم کدی کې زه دروغ یم په کړکۍ کې مې سرتور سر ولیده په کړکۍ کې ناسته نو بیا ما ته دا الکان خو ډېر زیات ورانی کنه ما ته مولا صاحب ته په موږ پسې موږ نه نقلارېږي ملولې بچای هغه خنزیر هم لیدلې وچته ول موږ خو الکانی او موږ خور په کړکۍ کې سرتور سن ناسته ول موږ خو لا اوس هم چې په چت نه کینو اسی تا ته ما د دې مدرسې یو برکت خو وي د دې ماشومانو د ترجمه یو برکت خو وي قران خدای د کمالاتو کتاب حرف ذره ذره د کمالاتو نه ډکدا یو خور خو براشي دیم برکت دی د قران چې نن دې ځکه علما لګیاري او دا خويندې دي نور خو ته خو باچا زکې چې ته خو جمعه کې چې یو غنټه تقریر ووري نو سیف د شرانه نوځي لکه سړی چې غوډ د عمرې نه راشي یو په شیران انګړه چې دی کوڅه کې درواچی جماعت نه د سر رواني او په یو مالګه په ترکارۍ کې کم ونو پوغ غرګر وباسي وې دا بار اور کوټه استاد په نو کوي وباسي که غوړی کم زیاتو نستا خو بلډ پریشر هم ډیر خېږي په دینو چتاونه خطه جی په دینو نه خطه نو لہذا الله بتانه د دې تپوس کوي چې تا بار سووریدل صاحب نظم د دې خبرو له بلو باب دا چې نن خويندې محتاج نه است دي او دې ته نه است دي چې استادان بسوي نه دی یو زنانه سره ماحول سميږي کور سميږي رواج ختميږي د زنانو خپل کتابونه دي چې دې کوم خبره وکړه کنه دی چې په دې خله مبارکه کم ټکی رويسته او مقبي بس خوري دا پرون چې تاسو واده کړو من ډیر څه نه وایو خو خیره سی وایم دا چیلې چې مستاسو مړه شو دا چرګم نه جوړ دی او دا بل لکه دا خیر زه تاسو وایم چې لکه داس جنې د بس لکه خنه دراغلی نو بس هغه خود مریض په خوا کې خو چې بل مړ شي خو بس خیزه خلاص شو او ته چې بدی تبه باندې پرون بل مړو نو بیا ته نه خوري د شنو ما خدای دې خیر کی خو اندازې کې نه دي دا کټم زل کی نو دا په کم ځای کې راغلی دا الله باندې حضور مبارک وای اے اسلام کې بدفعلی نشته دا چې حضرت صاحب اسلام کې بدفعلی نشته جی پاک پیغمبر وای نو تا څنګه ویل چې دا خورځي دا په نیک فعلی ونیسا اسلام ټول نیک فعلی دا استاد علم بدا برکت استاد بچوړي چې دوه ټکی ویل دا غي بد برکت چې درې ویل درې برکت وي چې سلور ویل سلور وي دا په فضل نزي دا قدمونه ماحول رواج رسم بلی تبوي چې په مړی کې چغې موا مونږ ته کتابونه کړه استادان ویل دا درب شینې لمو ورکوا کړای موایا په دې لار ورانه مزه چې تا ته خلکو ګوري او دا د مدرسې بر دا ورقه کې چې پټه د جورابي په خو کړی دي دا د مدرسې او لاسته دستانی مچولی دا د دې مدرسې برکت دی دا بازی نه پوی زنانه وي نو په لار تسبیړی نو الله دې په ټاپو کې نه وا نو ته کورس کې ته ډاکټر عبدالقدیر لور خو نه چې ګنې ته د اټم تارونه دی ورکړی دي کور کې تسبیح واړه ته خو ټول عورت څه ته وي
په عربی کې عورت، فارسی کې عورت، اردو کې عورت، پښتو کې عورت، یعنی ته ټول سترې د تسبیح په خدای یقین چې وینم صاحب وینم ما ولید نن مې زنانه ولید موټر دې کلکای کې زموږ کوسترګي کار کوي د تسبیح اړي نو ته دومره نوزګار ته د په بخاري شرح لیکي او په مسلم شریف او په قرآن تفسیر لیکي ته خو ټوله پرده تسبیح کور واړه ده نو که پورې ځان پټ کا ځکه معاشره ډېره بد طرف ته روانه ده قرب قیامت دی ته ځان پټ کا اسې نه یو خور روزي بار او چې کور ته ځي په سونی جهنم ته غورځولي حضور دا حکم کړی زنانه به خوشبو نه مږي بار الله داسې ده مولانا خوشبو به نه مږي په دې لاره که د خره په شکل هم لاړه شي بدرنګه مي او عطر یې مږلي نو حضور پې د بدکاري او د بد اخلاقي حکم کوي چې دا زنانه بد اخلاقه ده دا بدکاره ده دومره حکم حضور مبارک لہذا د دې مدرسې به دا برکت دی کې دا مسله زده کړه دا په دې قرآن کریم په دې تفسیر کې دا د یو آیات د لاندې راغلی ده دا به کور ته لاړه شي او دلته خو ته یو مسله چې تم جومات ته لاړ شي او د جمعې پورې دا ستا په گردن پرته ده 200 خدمت دی دا بیبي کوي 200 خو یو ځل کور ته لاړ شه زه چې کور ته راشم زه په خپله ګوره د سید عالم صاحب ویل تاسو ته که نه وایي څه چې ځان له خوښۍ غبل لم تاسو ته قیمتي خبرې وکړې زه کور کې تپوس کوم نن مې څه مسله کړې ما ته ووایي الحمدلله په کروڑونو شکر زما بچوړي 4 ونه داسې کمزوري طالبان دي بیا زه تپوس کوم څه مې کړي مسله ووایه چې یو ورم راته وایي زما پیړه ښه شي زه خدای ته خو مخرون شه بنده بس یو دغه مخروني هسې تا تپوس کړی زه تاسو نه دا تپوس کوم تاسو چېرته چې د جمعې نه راغلي تاسو ویلي دي چې ما ملا صاحب څه وویل په ایمان کې یو هم لاس پورته کوي او کنه استاذه وی دا څه دین دی خو ګډوډ یاسین دی نو بس موږ خو لکه ته جمعې له لاړې نو بس فلسطین دې پته کړه وټ دې توره اوسغره دې دیوال ته دا سره ده په اینو باندې او اوسغره دې وړاندې د موږي ته لکه د جمعې مانځه له لاړې ستا ولس ډیوټۍ کوي بیبي ستا څوکیدار دی ډاکټر شلی شاه رحمهم الله تعالی بقوله دا ستا وزیر دی دا ستا امانتدار دی دا ستا خادم دی دا ستا ننبعی دی دا ستا لنگری دی دا ستا جامه د قرآن وی نو دا ټولې دغه چې تاله درکړي که نه خدمتونه نو ته به څه کې تا نه تپوس کوم به تا به دا برید ته وکړي داسې دا ګوتې به شاته په دغه ډیزل غوړ کې چې ګوره زه خو اوس هم که نه ما نه خو اوس هم د ازمرو ځنګل ته منډه کړه چې زما د خپو کشارې واورېده د الله بنده ته خو ګیدړ هم نه ته پیشو هم نه ته د الله په نیز ازمرلی که په تا کې دینو تا د ښکلي محبوب خبره کور ته راوړه د محمد رسول الله په هغه اینو باندې چې د حضور په اینو لړلی شوی دین او قرآن هغه تا کور ته راوړه او بچوړي اشا به یې درود ووایي هغوی ته ووایه بچی تاسو بچی درود هم ویلی بابا کور ته راغی نو که دا بابا مړ شي نو بچي به څه وایي تا ته وایم زه بچي به څه وایي موږ بابا به څه کول ما یو سړی مړ نو هغه په جیب کې پیسې وي نو ما ته خو چې دې خبره وکړه بس اخبار ته ضرورت نشته نو هغه سړي ته ویل استاده یو پلانکی مړو او یې 25,000 روپۍ په جیب کې وي نو ما چاله خو 1 روپۍ هم نه ورکوله خدای دې خیر کړي نو په مړینې یې تېل کړي نو زه تا وایم نو ما ورته وویل چې دا بابا مړ شي که نه دا بچي خو څه وایي که نه کله چې بابا مړ شي نو بچي څه وایي که نه او مړان څه وایي چې بابا به څه کار کوه بابا به دلته خو ستاسو دغه نشته خو بابا به 4,500 ټیمان چې ویوړه یو بوډا ټیمان وړي دا ووره یو استاذ خو یو غم نه دی یو بوډا ټیمان وړي دا تا ته د دې غوږ اورېدلو د دې سترګو لیدل ویم خوا کې حسن مسیح ولاړ لا تاسو کې بوډا نه هغه خوا کې حسن مسیح ولاړ دی دا ما ته د منډۍ واله وایي ولستا جي ټیمان دا ټیمان په 2,500 روپۍ ټیم لاړ نو دې نصیب ته ویل چې بابا په 2,500 لاړ راغله چې بچې 500 پرې دغه پښتو کې وایي 500 څه شي ته وایي 2,000 څه ته وایي چې بابا په 2,500 لاړ ټیمان څومره دی استاد 2,500 ټیمان دي دې ته غوږ کېده ولدا مسیو ته ویل چې بابا په 2,500 ټیم لاړ نو شیخ که نه کاکا لوبه خو درنه شوه هغه والا دې روپو ته پخوا حساب ووایه حساب خو ډېر شو نو دی ورته وایي دا مسای چې بابا ولې خفه شي ول چې بچی بند دی نو دی چې مړ شي نو مسیح به څه وایي چې بابا چې به په 2,500 ټیم لاړ نو خفه به و
نو د بابا خو دغه زندگی ونو د بابا به د څه صفت وکړي بابا به د شپې را پاڅېده او الله ته به یې ژړل بابا به بچین مسي راغونډ که بچوړیا درود ووایي په حضور بابا دغه نه دي ویلي بابا به په مسله ناستو بچو ته ویل بچای بسم الله ووایي پارسي بچای تاسو ګوره سرونه پټ کړئ ښه لوري مسئ سر پټ که بچوړیا بابا دا نه دي ویلي دا زه تاسو بوده یو زم په خوب کې لګایم یا بای مې لیونی شو په سر اوړي کې ټیپر غواړي داسې موږ حق کوي چې استادو سر پټ کا ستا د کور نه د رحمت فرشتې تللی دي ملایکو کډه وړې ده ستا په درېیمه نه دغه کې غنم او وړو کې د یو شیر برکت هم چې د کم کور نه د رحمت ملایک لاړ شي هلته شیطان راشي د بسم الله نوم نشته په اوداسه کې وړه ښکل نشته په اوداسه کې ماشوم له تی ورکول نشته په اوداسه کې غوره الحمدلله بار بار موږ جمعې په ورځ باندې څه داسې الوګانې شو ویم درود دې پې ویلی بسم الله دی ویلي زما رب ته مخرون دی که ما دروغ ویل نو حضور وایي څوک چې دروغ وایي د خولې نه بوی ځي او الله وایي لعنت دی په دروغجن زم درود وایه په دې ډوډۍ درود وایه چې د خلکو له شفا شي او دې باندې بسم الله دی او بالکل مې ویله او به باندې بسم الله وویله یو امیر صاحب اوس مړ دی نو هغه ووړی نو چا له اوبه راواخېستې وایي چې امیر صاحب نو هغه امیر صاحب د امیران خو عجیبه خلک دی که نه دا خو بزرګان دي نو د هلک نه دې دپاره تپوس لکه عبدالله صاحب له چې هلک اوبه ورکړي نو هغه امیر صاحب ورته ویل بچی په څو سی وڅښم دی مطلب و چې ده که نه دی اوس تربیت یاد کړي او زده کړه وکړي هغه ورته ویل بابا تږی نه اوري اوړی دی خدای دې د ساسه کور ران که خو پرېوځه پې که نه خبره ډیره مشهوره شوه ول امیر صاحب ته چې په څو سی وڅښم نو موږ مقصود دا دی چې ستا کور کې او په تا کې د دې ښکلې کلمې کاري صاحب بس کوم صاحب بس کوم بس ستا د دې تګ راتګ نه دا معلومېږي بس کوم جي نو مسله داسې ده نه بچی زه نه بشناس یم بس کوم د دې ټولو خبره خلاصه ده که دا په قلا کې دننه خویندې الله دینداره کړې او رسم او رواج ختم شو د ټولې علاقې دپاره خیر دی او برکت دی او اخره کې دا خلاصه ده وایي دا زما ده دا زما ځمکه ده دا زما پټی دی خلک چې چېرته میلمه راشي نو داسې په دې پټو فصل یې ګرځوي وایي څلور جریبه دا دی درې جریبه هغه دی یاره پنځه جریبه مې دې غره نه اخوام دی او دلته دوا کوه استاده لږ کې شي که نه شایب کې راغلی دی نو به دوا کوه تاسو له به پکې بیا څه کوټ موټ واخلو نه کوټ یا نه چوټي خو په موږ دواو کې موږ خو بیا سمه دوا کوم وایي سدعالم قاري چې پټکی کېده پخوانو چې به دوا کوله په سرتور عبدالله صاحب پټکی کېده په نوکو شه یاره چې کان راوځي بیا پکې مولین نه یادوي اوري نو بیا یاره په هغې په جګړو شي نو کار خو بې دوا شي که نه نو ګوره ته دا زما دی دا ځمکه اواز کوي زه ستا نه یم ستا هغه دی چې کوم دی الله له ورک وما تقدموا لانفسکم نور آیات به پسې دی وي بس رب وایي چې وړاندې د څه ولېږل ستا دي نو دا وختي خبره په ما خوږه ولګېده ویو صاحب ویل چې دلته ځای دی که نه نو که دا چا جوړ کړه نو زموږ به داسې نه وایو چې خدای پوډر والا پې راولي نه د پوډرو پیسې دي پکې الله دې پې مالداره راولي همین خو پی وای دا تاسو ته خو نه یم د الله بندیانو او ګلبهار استاد هغلته خپل کلي مدرسه بیله ده الله دې پې پاک مال او مالداره سړی راولي چې دغه ځای جوړ کړي او د دې خویندو دپاره د محمد رسول الله د دې مینې دپاره یو الله یو ټیکونه پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله الله موږ نه راضي شي ګناه معاف کړي تاسو به خپله دعا بیا خیر غواړو موږ سوالګري د دنیا د باران سوال وکړي الله د خیر باران وکړي